ستا د معصوم کتو په انتظار یم زه ستا د معصوم کتو په انتظار یم زه شا به ما قتل کړه پې قتل ته تیار یم زه مانه زما د عقیدې پوښتنه سله کوي مانه زما د عقیدې پوښتنه سله کوي ستا په مذهب یم زړګیا ستا په لار یم زه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلی و د چارسدي سیمې یو زلمی شاعر چې پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کوي نو ډېر وخت مو نه اخلم راځئ چې محمد عدل همدرد صاحب ته پروګرام کې هرکلی ووایو محمد عدل همدرد صاحب پروګرام کې درته هرکلی ووایو السلام علیکم وعلیکم السلام زه ستاسو ډیر زیات شکرګزار یم او ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له لږ ساعتونه او لږ وخت راکړه نو ډیره مهرباني ډیره مننه ستاسو هم کو عادل صاحب چې پروګرام کې م راسره ناستې وکړو پروګرام کې به درنه کلامونه هم اورو خو اول د خپل ادبي سفر مینوال ته لږه ظاهره کړئ ډیره بخښئ جی یاره ما تقریبا په 2016 کې شاعري شروع کړې ده هغه وخت کې دغه پس سیکنډ ایر کې وم نو څه ملګري وو هغې مشاعره کوله هغې ته ودرېدم چې هغه په ما ډېره زیاته ښه لګېده نو د هغې نه پس ما بیا غزل لیک شروع کړ اگر چې هغه وخت کې مشتاق احمد تاجدار و یا سریر احمد منزل و د هغې نه مې اصلاح غشتله اوس په ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج کې چې شکور جان صاحب دی یا راشد حسین صاحب دی پروفیسران دي نو دغه زما د ادبي لارې استادان دي او د هغې نه اصلاح کړم ډیره ښه ده عادل صاحب په پښتو ادب کې خو ډېر صنفونه دي تاسو په کوم صنف کې کار کړی دی او څومره کار مو کړی یاره زه خو که خپل ځان ته ګورم نو زه خو ځان ته شاعر نه یم لکه څه ډېر کار مې نه دی کړی و نه زیاته تمه له ځان نه لرم خو بیا هم چې لږ ډېر هغه کار مې کړی دی نو هغه غزل صنف کې مې کار کړی دی ډیره ښه ده مینوالو ته به خپل یو کلام ډالۍ کړي نو ډیره بښئ صحیح د غزل دی چې ارشاد خر یو مخ له نوره جوړ دی نورانی دی خر یو مخ له نوره جوړ دی نورانی دی خو دا ستا دا حسن ولې زومانی دی او زه ادم یمه له خټې تخلیق شوی زه ادم یمه له خټې تخلیق شوی ته هوا نه یې پرواز دی اسماني دی او زمونږ اوښکې د شمیر نه دي دومره اوره دلته خر پټی سیراب دی بارانی دی زمونږ اوښکې د شمیر نه دي دومره اوره دلته خر پټی سیراب دی بارانی دی دلته عشق او مشک مشکله دی ناپید دی دلته عشق او مشک مشکله دی ناپید دی دا کتاب د پښتو نه دی عبرانی دی او بل شعر دی چې ای ظالم اسرائیل درته حیران دی ای ظالم اسرائیل درته حیران دی د خندا انداز دی داسې توپانی دی مقته ده چې زه همدرد به ورته څرنګه مسکی شم زه همدرد به ورته څرنګه مسکی شم باکماله د ستا حسن خوپاني دی ډېر ښکلی یقینا مینوالو به ترې هم خوند اخیستی موږ ترې هم خوند واخیستو عادل صاحب خپل کلامونه به راسره نور هم شریکوئ خو زمونږ دا راتګ تاسو ته څنګه ولګېدو یاره زه ډېر زیات خوشحاله شوم ځکه چې تاسو د هغه پېښور ځای نه راغلی حلقې نه راغلی او دا نه مزله مو که اوس دا تقریبا چې 2:30 بجې دي اگر چې تاسو به روټۍ موټۍ هم نه یې کړې او ډېر مزله م کړې ډېرې زیاتې سختې اختیار کړلې او دې ځای ته راغلی نو زه ډېر زیات شکرګزار یم ستاسو او ډېره مننه کوم چې تاسو ادب ذوقه داسې خلک یې چې د هغه شاعرانو پسې ګرځئ چې هغه په کلو په لارو کوڅو کې ورک دي او هغه تاسو را پیدا کوئ نو زه دا ستاسو ډېر احسانمند یم ډیره مننه څنګه چې عادل صاحب وویل زموږ د پیج همدغه مقصد دی چې خواره واره رنګونه راټول کړو او تاسو سره په دغه شیشه باندې مخامخ کړو نو په دغه سلسله کې نن راغلي وو د چارسدي سیمې ته محمد عدل همدرد صاحب لا چې خپله هم تعلیم کوي نو بالکل پروګرام کې به راسره خپل نور کلامونه هم شریک جی دا یو څو شعر راته را یادېږي هغه به پیله تی ووایم چې ستا د ذات ذکر چې راشي نو خپل ذات ته په ژړا شم ستا د ذات ذکر چې راشي نو خپل ذات ته په ژړا شم لاس اوچت کړمه دعا ته خو بیا ولې بېنوا شم ای د عرش او فرش مالکه ستا د کن په یکون شته دی
د عرش او فرش مالک ستا د کن په یکون شته دی زه نطفه د شباب هیرې د ځان څنګه په ثنا شم وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء دا کلام زما د رب دی یم خوشحاله که ګدا شم ستا وصال خو بلها ګران دی ستا وصال خو بلها ګران دی تر قیامته انتظار دی تصور کې به دې ساز کړم هم اوس نه به ګویا شم وبسې غزل به وړاندې کړم چې ستا د سترګو آینه کې چې خپل ځان ته مې کتل ستا د سترګو آینه کې چې خپل ځان ته مې کتل ډېر بېوسه ومه ځکه خپل ګریوان ته مې کتل تا ویل زمه باران نشته ما حیران حیران کتل تا ویل زمه باران نشته ما حیران حیران کتل ګوره سم د لیونو هسې باران ته مې کتل او مجاز لمبو وخلې حقیقت ته ورکابو شي مجاز لمبو وخلې حقیقت ته ورکابو شي زه هم سوی د مجازم خو ایمان ته مې کتل او پلو مې د مخ راح کو تا د جبر انتها کړه پلو مې د مخ راح کو تا د جبر انتها کړه ستا د حسن قایل نوم ستا پیزوان ته مې کتل او مقتده چې لیونی نوم لیونتوب مې بهانه لیونی نوم لیونتوب مې بهانه لیونو غوندې همدرده چې خپل ځان ته مې کتل ډېر ښکلی محمد عدل صاحب یقینا ډېر خوندور کلام و د یو غزل غوښتنه به درنه بله هم کوو نو بلکل خپل یو بل کلام را سره هم شریکي پروګرام جی کلام دی چې ستا په کتو مې سترګې اور واخلي لکه زخمي زړه چې ټکور واخلي بیا د زمزم په اوبو کله ترېځي سپینه لمن چې د چا تور واخلي دومره غمونه مې سینې ته کوشي چې په جړا جړا کې شور واخلي دومره غمونه مې سینې ته کوشي چې په جړا جړا کې شور واخلي اوښکې مې تم شي او اواز مې کیني اوښکې مې تم شي او اواز مې کیني چې مې غمونه ستا په لور واخلي په لیونتوب کې چې شعرونه وایم په لیونتوب کې چې شعرونه وایم هغه کتاب مې رانه مور واخلي او همدرد خپل مې که دا وخت دی ګورې هسې نه روح رانه په زور واخلي ډېر ښه د ننني پروګرام میلمه را سره محمد عدل همدرد صاحب و چې تاسو کلامونه واورېد نو خوند به مو ترې اخیستی پروګرام اخیره کې عادل صاحب مینوالو له څه پیغام یې څه شعرونه یې نو بلکل دي مینوالو ته خو زه دا پیغام ورکوم چې څنګه چې تاسو د چا نه پروګرام کوئ یا هر ځای کې د هر یو کس د خولې هم دا خبره ده چې یاره مینه او صرف مینه وشیندئ او یو بل سره مینه وکړئ او دا د ازل نه راخطا ده مینه څنګه چې خدای پاک آدم علیه السلام پیدا کړه بیا د هغې دپاره چې د چا سره د څه وخت تېرولو دپاره او د هغې د ژوند د ملګري چې کوم د هغې دپاره حوا بیبي پیدا کړه هم هغه شانتې انسان الله تعالی چې کوم دی هغه مدني الطبع پیدا کړی دی یعنی انسان یوازې ځان له چې دی هغه سم نه دی هغه د بل سره میلاویږي بل سره د خپل احساسات جذبات خیالونه چې کوم دي هغه د ورسره شیر کوي نو دغه سره کې به مونږ کې به دغه مینه چې کوم ده دا به راځي نو زه مینهوالو ته دا پیغام ورکوم چې څونه مینه کولی شي نو د زړه د تله یو بل سره مینه وکړي ډېره مننه عادل صاحب د نوو مرکو دپاره زموږ پیج لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ خپل رور انضمام ما سره کیمرامین اختشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان